ټولو نه اخرني کسان موږ ځکه چې ما شارټ ولاګ ایډیټ کړ دا دی د سیډني لور باندې او تھائی ایئرلاین Thank you for your attention. And once again, welcome on board. بیا ویلکم بخیر دا جاز ډېر رقیق تل صاحب دا د موږ د دې ځای په ټایم باندې اتل صاحب د دې ځای څه ټایم دی؟ د دې د 8 بجې دي سیډني 8 بجې دي نو زما په خیال چې د پېښور به 2 بجې پېښور به 2 یا 3 بجې اوس نه ته پته بهرحال راورسېدو په خیر باندې اوس به لایټونه ولګېږي سفر هم په خیر شو پس دا د کوزېدو دغه بیړه چې ده دا په هر چا یتل صاحب مونږ وایو چې په پېښور او اسلام آباد کې خلک یا مونږ صرف پښتانه وایو که نه چې داسې په منډه یو داسې شرشور او که نه خو نه داسې نه ده دا انسان ستړی شي په سفر کې او هغه غواړي چې زه ودرېږم نو بس په دغه بهانه باندې ودرېږي خو بهرحال دغه خلک د دې ځایونو خلک هم چې دا څنګه ودرېږي دوی هم لګیا شي خپل سامانونه او خپلې خیسې پیسې راټولوي حالان کې لا وخت پکې شته خلک ستړي دي دلته په خیر سره سیډني ته راورسېدو هارون جان سیډني ته راورسېدو دلته کې خلک خپلو سامانونو کې ولاړ دي عدل صاحب څه شو عدل صاحب راځه په 15 نمبر باندې به مونږ وګورو چې زموږ سامان چېرته دی عدل صاحب سیډني ته بخیر راغلی مهرباني ملک درنه جوړ دی عدل صاحب خپل سامان راواخیستو ګاډو کې واچو هارون جان دا غټ بیګ لاندې خلک ولاړ دي په قطارونو کې هارون جان راځئ حاجی صاحب دا وره یاره دا غو تاسو ډېرې سار شوې ولې خدای چې تاسو راغلي نه نه مونږ خپل منزل ته راورسېدو سیډني ته راورسېدو
ارشاد خان راته ولاړو د هرکلي مننه کوم د رضوان جان مننه کوم نو خپلو کتونکو ته ملګرو ته دوستانو ته پښتنو ته مینوالو ته او د پښتنو هغه ملګري چې په نورو ژبو باندې هم پوهېږي د موسیقۍ مینوال چې وي هغوی ته به سلامونه وایم هرکلی به ورته وایم په 23 باندې زمونږ په سیډني کې چې کوم کنسرټ دی او هغه د دې ویډیو سره به موږ هغه لینک هم ورکوو آنلاین هم تاسو ټکټ اخیستلی شئ تاسو هغه وینیو به درته موږ وښیو راتلی شئ ورته وقار اتل را سره دی هارون پښتون را سره دی او بیا په 25 به موږ په برسبن کې په 13 باندې به موږ بیا په ملبرن کې نو راغلي یو راورسېدو فاینل سیډني ته راورسېدو او ملګري راته ولاړ دي مننه کوم د دوانو د ارشاد خان او د رضوان جان تاسو د ټولو ملګرو د ټول ټیم مننه کوم انشاءالله وخت په وخت به زه په خپلو ویډیوګانو کې دغه د استرالیا د ښکلي ځایونه وښیم او د دې موسیقۍ تیاری به هم کوم زموږ سره اوسئ هر کله راشئ او دغه دی چې د سیډني د ایرپورټ نه ووتو را سره اوسئ ماښام دی که شپه دی ارشاده شپه ده د شپې به تاسو څه وښیو خو دا په خیر سره راورسېدو السلام علیکم دا د مونږ د ایرپورټ نه راووتو په خیر باندې د سیډني ښار چې کوم ټنل دی د هغې لاندې روان یو رضوان خان ګاډي ته ناست دی او هلکان شاته ناست دی خو تیاره ده آی هارون جان دی وقار جان دی او ارشاد پکې راښکاره شو دا زما دلته کې قربانه دي دا د سیډني ښار شروع شو مونږ چرته ځو رضوان جانه دا مونږ چې اوس روان یو سیډني اوپرا هاوس ته او دا ټول مونږ سټي کې یو او د هغې نه پس به انشاءالله مونږ ځو هاوه برج ته او بیا به مونږ ځو چې دی نو نور سیډنۍ ته او بیا به مونږ ځو خپل هوټل ته اوکې بس دغه زمونږ ترتیب دی ما وی چې لاس په لاس دغه ځایونه زه خپلو خلکو ته ور مخامخ کړم او ورته وښیم بس زه هم چې څه وینم ملګرو تاسو ته یې ښیم خدای دې وکړي چې تاسو ته هم ښکاره شي تیاره هم ده او پخوا ارشاده مونږ یو سندره اورېدلې وه استاد ګلزغالم ویلې وه چې د کراچۍ د رڼاګانو ښار کې ورکه یاره دا خپلې خړې کوڅې هېرې نه کړي